کتونکو یوې ښځې سره چې خپل اوښي یعنې د خور خاوند ورسره ناروا کارونه کړي دي او ناروا نظر به یې پرې ساتو دغه ویډیوګانې چې موږ سره دي هغه ویډیوګانې به درسره هم شریکوو هغې نه مخکې درسره د دغه جینۍ بیان واورئ ضروري ګڼم چې د جینۍ بیان تاسو واورئ او خپله رایه پرې ورکړئ ملګرو دغه ښځه په خپل بیان کې داسې وایي چې موږ دوه خویندې یو او زما مور او پلار مړه شوي دي چې موږ واده کړي وو هغې نه بعد دغه ښځه وایي چې زما خاوند هم څو کاله بعد مړ شو نو زه بیا خپل اوښي کره اوسېدو لرالم دغه ښځه وایي چې یو کال نیم خو زما اوښی او زما خور ما سره ښه چلند ښه انداز کې چلیدل خو هغې نه بعد چې زما اوښي په ما باندې غلط نظر او غوښتلي چې ما سره دغه ناروا کارونه سټارټ کړي دغه ښځه وایي چې زما خاوند مړو او ما نه غوښتل خپل خاندان عزت خاورې کړم او دغه ناروا کار ته غاړه کېدم زما اوښي چې د شپې زما نه داسې ناروا ویډیوګانې جوړې کړي دي چې زه اوده ومه او دا راغلی زما کمرې ته او ما نه دغه ویډیوګانې جوړې کړي دي په سبا یې ماته دغه ویډیوګانې ښودلې او ما نه د ناروا کار غوښتنه کوله نو ما چې ورسره دغه کار ونه منو او د هغه ځای نه زه راووتلمه او اوس مې په کرایه کور نیولی دی چې ځان له پکې اوسېږمه دوستانو که په معاشره کې مونږ وګورو داسې ډېرې ښځې شته چې سهاری نه وي بې سهاره وي او هغوی غواړي چې یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته عزت او ښایسته ژوند تیر کړي نو داسې کمزره په بې غیرته خلک ورسره میلو شي چې هغوی ترېنه د غلط کار ډیمانډ کوي او غلط کار دپاره یې مجبوروي نو دغه ښځې سره هم زیاتی شوی دی او اوس چې د کرایه په کور کې اوسېږي او خپله زندګي تیروي دغه ویډیوګانې چې زما نه خپل اوښي کړي دي او په انټرنیټ باندې خپرې کړي دي نو کومو کسانو سره چې دغه ویډیوګانې دغه ښځې ویلي چې دغه ویډیوګانې دې ډیلیټ کړي دوستان دغه ویډیوګانې موږ ته هم را رسېدلي دي په پیج کې پرتې دي که تاسو یې کتل غواړئ نو هلته یې کتلی شئ او بیا یې ډیلیټ کولی شئ نو دوستانو دا و د دغه ښځې بیان چې درسره هم شریک کړو ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي داسې نور معلومات به هم درکوو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ